سلامونه ملګرو، زه ورور هغه یم. یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایو. نننۍ کیسه له نورو کیسو څخه ډېره جلا ده، ځکه دا د مقدس کتاب انجیل یوه کیسه ده. دا د یوه سړي او د هغه د کورنۍ کیسه ده چې د دنیا د زړورتیا او د مبارزې ځواک د سمندر څپې هم راباسي. کله چې نړۍ جوړېده، دا جل جلاله دوه کسان راولېږل. د هغوی نومونه آدم او حوا وه. هغوی 3 زامن درلودل: قابیل، حابیل او سیت. خو یوه ورځ د یوې شخړې له امله قابیل خپل ورور حابیل وواژه. ویل کېږي چې دا د نړۍ لومړی قتل او وینه وه. ملګرو، دا کیسه شاید زموږ د اسلامي کیسو څخه ډېره جلا وي، خو دا هغه څه چې موږ راټول کړي دي چې د دې په کتابونو کې لیکل شوي دي، او دوی کم فکر او نظر لري. د دې وروسته قابیل وتښتېدی. هلته یې د یوې چر سره ولیدل. دا هغه فرښتې وې چې خدای جل جلاله له جنت څخه شړلې وې، ځکه چې هغوی فکر کاوه چې دوی تر ټولو قوتمنې دي. کله چې قابیل له هغوی سره یوځای سو، نو د دوی امپراتوري پیاوړې سوه. د دې پایله دا سوه چې حسد او دښمني په نړۍ کې زیاته سوه. خلکو د یو بل سره جګړې کولې او هر یو ځان خدای ګاڼه. بل لور ته د آدم 7 نسلونه تیر سول. اوس د آدم د 7 نسل څخه یو سړی چې لیوک نومېده، چې خپل زوی نوح ته د کورنۍ کیسې کولې. هغه ورته وویل یوازې د خدای جل جلاله پر وړاندې سر ټیټ کړه، ځکه د هغه نه لوی ځواک په دې نړۍ کې هیڅ څوک نشته. په همدې وخت کې یو ډله خلک راغلل، نو لیوک خپل زوی ته وویل چې ځان پټ کړه او په خپله د خلکو سره خبرې وکړي. دا خلک د هغه خپلوان وه چې د ظهور په نوم د قیمتي ډبرې په لټه کې وه. خو لیوک ورته وویل دا د خدای ځمکه ده، که څه هم له دې ځمکې څخه واخلې نو پر تاسو به حتما عذاب راسي. خو د هغوی مشر د هغه خبره ونه منله. هغه یې ووهي او ورته ویې ویل ته او ستا خدای دې ستاسو لپاره وي. وګوره، زما خلک ستاسو د خدای د لعنت له امله د لوږې څخه مري. د ده سترګې د لیوک پر لاس تړلې سپین ټوکر ته ولګېدې او پوه سوه دا د آدم د نسل څخه دی. له همدې امله یې هلته ځای پر ځای ووژي او نو خپل پلار خپل د سترګو په وړاندې ولیدی چې مړ سو. د هغه زړه ډېر مات سو، خو څه یې په وسه نه وپره او د هغه ځای څخه یې تېښته ښه وبلله. کلونه تېر سول. نوح لوی سوی و، واده یې وکړ او 3 زامن یې درلودل. یوه ورځ له دې کورنۍ سره یې کار کاوه. یو څاڅکي اوبه ځمکې ته راولوېدلې او له هغې څخه ژر بوټی راشین سو. نوح حیران سو چې د یوه څاڅکي څخه دومره ژر څنګه یو بوټی راشین کېږي. هغه وخت یو ټپي سوی حیوان راغلی. انسانانو ښکار کړی و. نوح ژر د هغه د زخم د علاج پیل وکړ. ښکاریان همدلته راورسېدل او ورته ویې ویل ډېرې ښه. نوح هغوی ووهل، ځکه هغه له بې ځایه وژلو څخه کرکه درلودل. شپه سوه. نوح خوب ولیدی. په خوب کې هغه بیا د اوبو څاڅکي ولیدی چې د هغې څخه نوی ژوند پیلېږي. بیا وروسته یو ستر سیلاب راغلی او ټوله نړۍ یې تر اوبو لاندې کړه. نوح هم پکښې ډوب سو. کله چې له خوبه راویښ سو، پوه سو چې یو لوی عذاب را روان دی. هغه خپلې کورنۍ ته وویل ژر باید دا ځای پرېږدو، ځکه یو ستره پیښه او یا هم خطر روان دی. نوح خپلو خپلوانو ته ور روان سو چې کېدای سي د هغو غرونو په سرونو کې خپل نیکه ژوندی پیدا کړي. په لار کې یوه ټپي سوې نجلۍ پیدا کړه. د نوح مېرمن هلینا هغې ته پناه ورکړه. خو یو شمېر خلک پر دوی ورغلل او نوح یې ووهه. کله چې راویښ سو، ځان یې د ډبرو د لویو مخلوقاتو پیچه ترمنځ پیدا کړ. په لومړي سر کې هغوی غوښتل نوح او د هغه کورنۍ ووژني، ځکه انسانانو ډېر ظلمونه کړي وه. خو یو یې وویل ښه ده چې دی پرېږدو. کله چې شپه سوه، یو ویچر د نوح کورنۍ ته ورغلی او خپله کیسه یې ورته وکړه. هغه وویل موږ مخکې د رڼا مخلوقات وو. خدای جل جلاله موږ د آدم او حوا د ساتنې لپاره رالېږلي وو. خو کله چې موږ هغوی سره مرسته وکړه، دا د خدای د امر خلاف کار وو. نو موږ له جنت څخه وشړل سو او د ځمکې دوړو موږ په خپل ځان کې راګیر کړو. له هغه وخت نه موږ د ډبرو په څېر یو. خو بیا هم مو د انسانانو سره مرسته کوله، خو هغوی هم موږ ته دکه راکړل. د قابیل سره یو ځای سول او یو لوی امپراتوري یې جوړه کړه. د هغوی ظلم زیات سو. یوازې یوه سړی زموږ سره مرسته وکړل او هغه ستا نیکه و. له همدې امله زه هم ستا سره مرسته کوم، ځکه په تا کې د آدم څېره وینم. وروسته دوی یو غره ته ورسېدل. هلته نوح خپل نیکه ولیدی، لکه څنګه چې په خوب کې ورته ښکاره سوی و. هغه ډېر خوشحاله و چې نوح یې ولیدی. نو نوح خپلې ستونزې ورسره شریکې کړې او ورته ویې ویل چې دی یو خوب لیدلی دی چې ډېر ژر به یو سیلاب راسي چې ټوله نړۍ به غرقه سي. خو دا چې څنګه به ژوندی پاتې سي، هغه یې نه دي لیدلي. نو نیکه یې ورته د عدن د باغ یو تخم ورکړ. عدن باغ د نړۍ لومړی ځنګل و. هلته حیوانات وه. هلته آدم او حوا اولنۍ مړه وخوړله. نیکه ورته وویل چې دا د خدای جل جلاله خوښه ده، نو خامخا به لاره درښول کېږي. نو هم تخم له ځانه سره راواخیستی او د خپلې ځمکې خواته یې وکرئ. لږ وروسته یې له د باندې څخه یو غږ واورېدی. اصل کې هغه ویچر ورسره راغلی و. خلکو هغه له ځانه سره بیوی، ځکه هغوی د انسانانو سره خبرې کولې او خیانت یې کړی و. خو نو هغوی له دې کاره راوګرځول. نو هغوی مخامخ د ده د وژلو لپاره راغلل. هغه وچ ځای کې وه. هر څه د شګو نه جوړ وه. هلته ناڅاپه اوبه راووتلې، د کوم څخه چې ونې او نور شیان هم راشنه سوه. دا ټول د عدن د باغ په منځ کې وه. د کوم ځای څخه چې ونې راووتلې، هغه ځای په یو وړوکي ځنګل باندې بدل سو. نوح ورته کتل او ویې ویل دا د خدای پیغام دی. موږ به له دغو ونو څخه یوه کښتۍ جوړه کړو تر څو د سیلاب نه خلاص سو. ویچر دا درک کړه چې دا خلک د نورو انسانانو غوندې نه دي. د دوی فکر له نورو څخه جلا دی. له همدې کبله ټول د ده سره د مرستې لپاره تیار سول. وخت تېرېده، هوا بدله سوه. میاشتې بدلې سوې. کلونه بدل سوه. ان د نوح زامن هم غټان سول.
خو نوح پرېکړه کړې وه چې دی نه بدلیږي. نن هم په کښتۍ جوړولو بوخت و، خو ډاډه و چې یوه ورځ به د ده وړاندوینه حقیقت بدله سي، ځکه چې خدای جل جلاله هېڅکله هم خلاف پیغام نه راوړي. د هغې کښتۍ نیمه جوړه سوې وه او د لیرې څخه ډېره لویه ښکاره کېده، ځکه د نړۍ ټول خلک، د نړۍ ټول موجودات که د الوتو وي یا د ځمکې، ټول به راځي. او دا د نوح باور و. خو د هغه زوی باور نه کاوه چې داسې به وسي. نوح زوی ته وویل چې باور تر ټولو ستر شی دی. آیا تا باور درلودی چې په دې وچه ځمکه کې به دومره شین ځنګل را شین سي؟ آیا باور دې درلودی چې ته به دومره اوبه ولرې، د کلونو لپاره به یې وڅښې؟ خدای جل جلاله هم یوازې یو باور دی. موږ په همدې باور ژوندي یو. نړۍ د هغه په یوه اشاره سره ختمېدلی سي. نو دا خو ډېره کوچنۍ خبره ده. ناڅاپه په سلګونو زره مرغان د دوی خواته الوتل پیل کړل. مرغان کښتۍ ته ننوتل، خو یوازې دا نه و، ان دا چې لوی لوی حیوانات هم راټول سول. نوح پوه سو چې وخت یې راغلی دی. خدای موږ ته د تیارۍ پیغام راکوي. ان د هغه زوی د خپل پلار په پرتله زیات باور وکړ، ځکه هر څه چې پیښېدل د هغه پلار خبرې یې رښتیا کولې. یو ورځ چې دوی کار کاوه، ټومر له خپلو خلکو سره راغلی. هماغه سړی چې د نوح پلار یې د نوح مخې ته وژلی و، ځکه چې هغه د سیټ د نسل څخه و، یعنې د آدم دریم زوی، او ټومر د هغه لمسی و. هغه وویل چې دی لا هم پر هیڅ چا باور نه لري، ان پر خدای هم نه، ځکه د هغه د لعنت له کبله د ده ډېر خلک وژل سوي دي. هغه غوښتل چې دا ځای په خپل کنټرول کې واخلي، خو نوح ورته وویل چې ولاړ سه، ځکه دا د ده ځای دی. خو ټومر ډېر ضدي و. هغه وویل چې دا یوازې د درواغو لوبه ده، لکه څنګه چې هغه فکر کوي. هیڅ شی به ونه سي، او که هر څه وشي دی به ورسره ځي. خو نوح ورته وویل ته ولاړ سه، ځکه چې دا ځای ستا لپاره نه دی. ټومر وویل چې زه بیرته راګرځم او ډېر سرتېري به هم له ځانه سره راوړم. نو چې کله بیرته ولاړی، د وسلو جوړول یې پیل کړل. خو د هغه خلکو خواړه نه درلودل. د لورې له کبله څخه خلک مړه کېدل. هغوی جګړه نه بلکې ډوډۍ غوښتله. دلته د نوح زوی په قهر سو، ځکه چې هغه د ده د خوښۍ کارونه ونه کړل. اصل کې نوح غوښتل چې دی ژر چمتو سي، ځکه ډېر لږ وخت پاتې و. نو خپلې مېرمنې ته همدا وویل، خو د هغه مېرمن په بله ستونزه کې وه، ځکه چې دوی هیڅ لور نه درلودل چې د زامنو سره یې واده کړي او نسل مخکې یوسي. اوس کېدای سي ته فکر کوې هغه ټپي سوې نجلۍ چیرې ولاړه. د هغې نوم ایلا ده. سام ورسره مینه درلودل، خو هغه هېڅکله مړ کېدلی نه سوه، د هغې د پخواني زخم له امله. شاید له همدې امله د دې د مرګ څخه وروسته په دنیا کې نور انسانان وده ونه کړي. د بشریت نسل به څوک پر مخ یوسي، او د هغوی اولادونه هم نه، ځکه هغوی به د ټومر خلک دلته پرېږدي او ټول به له منځه ولاړ شي. د دې ستونزې د حل لپاره د نوح مېرمن هیلن خپل نیکه ته ورغله او ټولې خبرې یې ورته وکړې. له دې وروسته موږ ایلا وینو چې د هغې مخې ته ناڅاپه نیکه راښکاره سو او ورته وویل چې هغه د ده د کورنۍ یوه برخه ده. نو اوس دا د هغې ذمهواري ده چې خپله کورنۍ پر مخ یوسي. هغه په دې خبره سره لاس د ایلا پر نس کښېښودی، او په هماغه وخت کې د پیړیو پخوانۍ ناروغي جوړه سوه. ایلا همدا شیبه احساس وکړ. څو ورځې وروسته سخت باران پیل سو. ټومر خپلو عسکرو ته وویل چې وخت راغلی دی، طوفان را روان دی، باید ژر هغه ځای ته ورسېږو، که نه ټول به مړه سو. دلته نوح هم خبر سو، خو د هغه کشر زوی هیڅ ځای نه و، ځکه چې هغه په خپلې ملګرې پسې تللی و. هلته یې یوه نجلۍ پیدا کړه چې له ځینو غلو څخه یې ژغورله. بیا یې د ټاکلي ځای پر لور سفر پیل کړ، خو پښه یې د انسانانو په تله کې وموښتله. ډېرې هڅې یې وکړې، خو خلاصه نه سوه. نوح ورغلی، په زور یې خپل زوی راکش کړ، خو هغې نجلۍ یې هلته پرېښوده چې مړه سي. کوم کار چې باید نه وی سوی. اوس اوبه یوازې له اسمان څخه نه، بلکې له ځمکې څخه هم راووتلې. د ټومر ټول پوځ او ټول ساتونکي یې له منځه یوړه. یوازې یوه کښتۍ چې د هغې دننه خلک وه، خو له هغوی سره یو ټومر هم و. هغه حیران سو چې دوی یې ولې مرسته کوي. نو ځواب یې ورکړ چې زما پلار خپله مینه هلته پرېښوده چې مړه سي، نو زه اوس له هغه څخه انتقام اخلم. هغه بیړۍ چې پخوا پر مځکه وه، اوس د اوبو پر سر باندې روانه ده، ځکه چې ټوله ځمکه اوبو نیولې وه. یوازې د نوح بیړۍ پاته وه. یو ورځ ایلا ناروغه سوه، مور ته ورغله. هغې ورته وویل چې ته به مور سې. دا خبره یې په خوښۍ واورېده. کله چې نوح خبر سو چې ایلا حامله ده، ډېر په غوسه سو. هغه وویل چې دا هېڅکله مړ کېدی نه سي، نو دا څنګه وسول؟ نو د نوح ښځې ورته وویل ما خپل نیکه سره خبرې وکړې، ټول کار هغه کړی دی. خو د دې خبرې په اورېدو سره نوح غوسه سو، ځکه چې د هغه په فکر سره د خدای قانون مات سوی دی. هغه څه بدل سوي دي چې خدای لیکلي وه. هغه دا نه شو زغملی، نو ځکه د باندې راووتی او له خدای څخه یې بخښنه وغوښتله، خو خدای جل جلاله جواب ورنه کړی. په همدې منځ کې یې ټوله کورنۍ راغله. ښځې یې هڅه کوله چې هغه قانع کړي، خو نوح وویل که دا ماشوم هلک و، هغه به د نسل وروستی انسان وي. که نجلۍ وه، زه به یې سمدستي ووژنم، ځکه زه نه غواړم څوک دا سپېڅلې ځمکه ناپاکه کړي. دا خبره یې زوی واورېده. زړه یې مات سو، ځکه هېڅکله یې فکر نه کوي چې پلار به یې د خپلو بچیو په اړه داسې خبره وکړي. له همدې امله سام خپله بیړۍ جوړول پیل کړه، تر څو د ایلا او د هغې له ماشوم سره وتښتېږي. خو نوح هغه بیړۍ وسوځوله. دلته د نوح زامن سام، تیمور او نوره کورنۍ ورسره مخ سول. نوح خپل زوی راوستی. جګړه پیل سوه. نږدې و چې نوح ماته وخوري. تیمور ورته وویل چې باید هغه ورځ دې خپل پلار وژلی وای، خو زه غلط وم. نو سام له شا څخه راغلی، تیمور یې ووژي، ځکه هغه نه شوی کولی خپل پلار پرېږدي چې مړ سي، هر څومره چې بد هم وي. هغه یې پلار و. ایلا دوه نجونې وزېږولې. کله چې نوح خبر سو، هڅه یې وکړه چې ویې وژني. دواړو ماشومانو ژړل. نوح وویل باید داسې یې ونه وژنم. کله چې دوی ارامې سوې، بیا زه وژلی سم. کله چې هغوی ژړا بس کړه، خو بیا هم ونه سوی وژلی. هغه له خپلو لوڼو سره مینه پیدا کړه، او د همدې امله یې د خدای له قانون سرغړونه وکړه.
نو بخښنه یې وغوښته او ویې وویل چې دا کار نشي کولی. له وخت سره د ځمکې اوبه کمې شوې. هغوی یوې زرغونې ځمکې ته ورسېدل چې ژوند او خوراک پکښې کې وو. هلته یې خیمې ودرولې. نوح له خپلې کورنۍ سره پاتې شو ځکه هغه فکر کاوه چې له هغوی سره یې خیانت کړی دی. هغه ځان یوازې کړ. کورنۍ یې غوښتل چې ورسره پاتې سي، خو هغه وویل نه، ما ګناه کړې ده. خو وروسته پوه شو چې هغه د نړۍ مسؤل دی تر څو ځمکه بیا د انسانانو له لوري آباده سي. په پای کې هغه مینه او مهرباني غوره کړه، نو ځکه یې خپلې لوڼې ونه وژلې. د دې خبرې وروسته د نوح زړه لږ ډاډه شو. بېرته خپلې کورنۍ ته راغلی. هغوی ته یې وویل موږ د دې ځمکې نوي آدم او حوا یو. اوس باید تاسې خپاره سئ او ځمکه آباده کړئ. دا ځمکه باید له کینې، حرص او دوکې څخه نه، بلکې له مینې، مهرباني او ښکلا څخه ډکه کړئ. خو اوسنۍ نړۍ آیا د نوح د خبرو مطابق جوړه سوې ده؟ آیا انسانان په رښتیا خپل ژوند په همدې درې شیانو تېرولی سي؟ ستاسو ځواب څه دی؟ په کمنټ کې یې راسره شریک کړئ. په بل ویډیو کې به بیا سره ګورو. ویډیو لایک او شیر کړئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.